سلامونه. څنګه کولی شو چې ویب سایټ ته یا پی ډی اف کتاب پورته کړو؟ د دې لپاره داسې کار کوو. لومړی پوسټ برخې ته ځو. پوسټ کې نیو ته ځو. د ټایټل په برخه کې د کتاب ټایټل لیکو. د بیلګې په ډول باندې زه دا ټایټل لیکم. او د دې کتاب متن هم را کاپی کوو یا هغه معلومات چې غواړو ورسره خپاره یې کړو. ما په لاندې ډول باندې د کتاب متن یا هغه معلومات چې موږ غواړو ورسره خپاره کړو هغه ما هم ورسره کاپی کړو. وروسته به دلته د دغه جمع په علامه باندې کلیک وکړو او دلته به فایل اضافه کړو. همدا پی ډی اف کتاب چې دی دا د موږ په کمپیوټر کې دی. نو که چیرې په کمپیوټر کې وي نو اپلوډ، او که چیرې په ویب سایټ کې وي نو کولی شو چې د میډیا لایبرري ته ولاړ شو. خو اوس دا چې دا په زموږ په کمپیوټر کې دی غواړو اپلوډ یې کړو نو د اپلوډ بټن باندې کلیک کوو. دلته به هماغه کتاب پیدا کړو چې کوم غواړو پورته یې کوو. د بیلګې په ډول همدغه کتاب دی. دا کتاب راځي په دې ډول باندې اپلوډ شو ویب سایټ ته. خو موږ غواړو چې دا نه اوسي، یوازې دغه لینک یې واوسي او دا بټن واوسي. نو د دې لپاره په دې ښي لاس کې دغه پی ډی اف سیټینګ کې شو انلاین امبیډ لرې کوو ځای. یوازې ډاونلوډ بټن پاتې کېږي او دغه لینک یې پاتې کېږي. وروسته د هغې نه راځو ښي لاس ته پوسټ ته. په پوسټ کې به موږ دلته لایبرري برخې ته ولاړ شو. کولی شو لایبرري هم انتخاب کړو او د هغې نه وروسته دغه کومه کټګوري چې د کتاب په هغوی پورې اړه لري هغه به انتخاب کړو. د مثال په ډول دغه کتاب چې دی د فارسي ژبه باندې دی نو فارسي یا دري ژبه به انتخاب کړو، او بل پرسونل ډیولپمنټ په برخه کې دی یا د ځان د جوړونې په برخه کې نو دا کټګوري به هم ورسره انتخاب کړو. د هغې نه وروسته به سیټ فیچر ایمیج انتخاب کړو. هغه انځور چې د کتاب په مخ باندې راځي نو هغه به انتخاب کړو. که چیرې موږ دلته په لایبرري کې هماسې کوم عکس درلودو نو هغه به انتخاب کړو، ولی کوم نه درلودو کولی شو چې موږ بل اپلوډ کړو. په دې ډول باندې به موږ ولاړ شو، د دې اړوند عکس به انتخاب کړو، اپلوډ به یې کړو. نو کله چې عکس اپلوډ شو پاس په دغه پابلش باندې به کلیک وکړو. پابلش باندې به 2 ځله کلیک وکړو. په دې ډول ویب سایټ کې لیکنه وایي کتاب پی ډی اف کتاب خپور شو او کولی شو د ویو پوسټ هغه باندې وګورو. په دې ډول دا ویب سایټ خپور شوی دی او په ویب سایټ کې دا کتاب خپور شوی او د دې لینک نه یې ډاونلوډولی شو. که چیرې غواړو بیرته وګورو چې رښتیا په لایبرري کې دا ښکارېږي که نه، ځکه که چیرې موږ کټګوري سمه نه وي انتخاب کړي نو بیا دا نه ښکارېږي. نو اوس چې ګورو دا کتاب دلته خپور شوی دی. بس همدومره.